پلار مې دروغجن و. پوهېږې ولې؟ کله چې به د کاره کور ته راغی ترې به مې وپوښته پلار جانه ستړی یې؟ ویل به یې نه زوی جانه. کله چې به مې ولیده په فکرونو او چورتونو کې ډوب و ترې وبه مې پوښتل کومه ستونزه ده؟ ویل به یې نه زوی جانه. کله چې به دسترخوان په سر ماته میوه راکوله ویل به مې پلار جانه ستا نه خوښېږي؟ ویل به یې نه زوی جانه ته یې وخوره. کله چې به بازار ته ولاړو نو درون بار به یې خپله اخیستله نو پوښتنه به مې کوله پلار جانه درون نه ده ماته یې راکړه؟ ویل به یې نه زوی جانه سپک ده زه یې وړم. کله چې به اختر شو مونږ ته به یې نوي کالي او بوټان اخیستل او خپله به یې خپل زاړه کالي او بوټان اغوستل. پوښتنه به مې وکړه چې پلار جانه ته ځان ته ولې نوي کالي او بوټان نه اخلې؟ ویل به یې زوی جانه نه مې خوښېږي تاسو یې واخلئ. ورځې او کلونه تیر شول، ځوان او پوخ شوم. یو دمې پوه شوم چې پلار مې دروغ ویل. ستړی کېده به، ستونزې به یې درلودلې، ښه ډوډۍ او ښه میوه به یې خوښېده، ناروغه به و، د ژوند بارونه به درانده ول، ښه کالي او بوټان یې خوښېده او آرام یې خوښېده. ولې مونږ لپاره به یې دروغ ویل تر څو مونږ خوشحاله اوسو. خو افسوس څومره چې پلار له مونږ سره مینه لري او درلوده هغومره مونږ نشو درلودلی. افسوس د هغه اولادونو پر حال چې پلار یې ژوندی دی خو ورڅخه ناراضه وي. افسوس د هغه اولادونو پر حال چې پلار یې هر سختۍ د دوی لپاره وګالل مګر اوس د هغوی قدر او درناوی نه کوي. که مو پلار جان ژوندی وي لاسونه یې ښکل کړئ، درناوی وکړئ او ورته وښایاست چې ورسره مینه لرئ او تاسې ته یې هر څه کړي دي. د یوې ځانګړې ورځې په تمه مه کښېنئ، هره ورځ د پلار ورځ ده. پلار جانه ورځ دې مبارک شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.